خپلوان چې سړی مري راځي حکم نه چې راځي دورې مې په زړګي راځي حکم نه چې راځي په ما باندې کور د کشمالو د بوټو ډک کو وې دې له خاپيري راځي حکم نه چې راځي. السلام علیکم مینوالو، ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ یې او د صحت په جامه وای. قدرمنو علاقه د پړانغار او دلته زمونږ د یو داسې مستند شخصیت سره نن د سالار ټي وي د دویمه مرکه را جوړه شوې ده. یقینا چې تاسو ټول به پیژنئ ودان اتمانښيل صاحب سره نن زمونږ د دویمه مرکه را جوړه شوې ده. ودان صاحب په سالار ټي وي کې د ډېره زیاته مینه او هرکلی وي. سالار صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو، خوشحاله راته اوسئ. او د سالار ټي وي چې څومره کتونکي دي څومره اورېدونکي دي، که مسافر دي که وطنوال دي، نو زما نیکې هیلې او سلامونه مې دي ومني. مننه. ودان صاحب دا راته وایي چې ژوند مو څنګه روان دی؟ سالار صاحب ژوند ښکلی دی، ښه دی، ستاسو د ملګرو تر څنګ دی او خوشحاله یم. جی زمونږ د ډېرو مسافرو ملګرو پیغامونه راتله چې دا مرکه دی ورځ بیا د ودان صاحب خواله لاړ شي، نو د هغه مسافرو مینوالو دپاره د هغوی د زړه دپاره زه نن راغلی یم او مایک تاسو ته په حواله کوم او بس شروع شي چې سم د مسافرو دپاره کم څه لیکل کړي، نظمونه هم لیکلي، نوې شاعري هم کړي، هغه ورسره شریک کړي پروګرام کې. نو داسې ده چې مسافر دي زمونږ مینې ومني او یوه ټپیزه ده چې په خیبر ډلې راغلل، مرور ډلې راغلل، په اختر ډلې رالل، مسافر ډلې رالل او زما د یار ډله وروستی ده را بشي. او یا یو دوه شعره د یو بل ملګري د مسافرو په نوم باندې دي وي چې دا ستا خواږه یادونه را په زړه شي مسافره، دا ستا خواږه یادونه را په زړه شي مسافره، د اوښکو نه مې ډک دواړه لیمه شي مسافره، ارزو ستا د دیدن زما په زړه کې په سلګو شي، د غرونو نه چې لمر په پریواته شي مسافره. مننه. او څو شعرونه د غزل چې ستا نوم اخلي او لمبې کوي جانانه، ستا نوم اخلي او لمبې کوي جانانه، د زړه زخم مې خیرې کوي جانانه، او څوک دې ستا په شان وادي کوي جانانه، څوک دې ستا په شان وادي کوي جانانه او بیا دې وروستو بهانې کوي جانانه، څوک دې ستا په شان وادي کوي جانانه بیا دې وروستو بهانې کوي جانانه، ټوله شپه راته قیسې کوي جانانه، ټوله شپه راته قیسې کوي جانانه، خپل ارمان راته ګیلې کوي جانانه. او زما شعر داسې جامې کوي جانانه، زما شعر داسې جامې کوي جانانه، مینان یې تماشې کوي جانانه. مننه. او دا یو غزل دی چې بدبخته لیونیه یکم بخته لیونیه، بدبخته لیونیه یکم بخته لیونیه، په ځان دې هسې تېره کړله سخته لیونیه، او ته څه خبرې ژوند په هغه خلکو باندې ویاړي، ته څه خبرې ژوند په هغه خلکو باندې ویاړي چې چا باندې وختي هم وي ناوخته لیونیه. مننه. او په دغه جوماتونو کې جهاد نارې دي سالار صاحب، په دغه جوماتونو کې جهاد نارې دي، د دغه جوماتونو نه نور تخته لیونیه. مننه. او شعر پکې و چې د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي، د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي چې چا را غورځولی یې له تخته لیونیه. مننه. د هغه چا په سر باندې زما سره خلافي چې چا را غورځولی یې له تخته لیونیه. او شعر پکې و چې د ژوند جنت په ژوند باندې ښایسته ښکاري جانانه، د ژوند جنت په ژوند باندې ښایسته ښکاري جانانه، ژوند مه وړه د مرګ بدرنګ دوزخ ته لیونیه. مننه. او پوښتونه که خدای دې د دې جنګه چرته خلاص کي، پوښتونه که خدای دې د دې جنګه چرته خلاص کي، څه ومنه په پیر بابا منښته لیونیه. مننه. پوښتونه که خدای دې د دې جنګه چرته خلاص کي، څه ومنه په پیر بابا منښته لیونیه. او مقطوه پکې چې ودان یم زما غزل هنداره د دا واخله، ودان یم زما غزل هنداره د دا واخله، او ګوره پکې خپل الوتي مخته لیونیه. مننه.
اوس ودان صاحب د دشمنۍ باره کې مې یو نظم لیکلی و ملګرو غوښتنه کړې وه چې هغه پرې دوباره ریکارډ کړي. صحیح هغه روغې په نوم باندې و او د هغې نه مخکې یو دوه شعره زاړه چې د سترګو تور د زړه ټکور دې پکې وبایللو د سترګو تور د زړه ټکور دې پکې وبایللو د خپلو دواړو مټو زور دې پکې وبایللو او د کاکا زویه ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه پټی دې وګټو غرور دې پکې وبایللو. او نظم وروغه چې زه یوه داسې فیصله کوم چې به پرې ماته پې غورونه کېږي زه یوه داسې فیصله کوم چې به پرې ماته پې غورونه کېږي د تربورانو خوله کې ځان ورکوم د چم ګاوڼ خلکو له کار ګورم د تبصرو بوجۍ له خوله پرانیزم. زه نن په هغه پښتو خپې ږدمه چې په میراث کې پاتې شوې راته پرېږده چې خلک راته بد ووایي پرېږده چې خلک مې دله وګڼي خو د خپل کور نه د سپیلو رانوم د دیوالونو د سوري بندوم د نیکه ژوند مې په عذاب کې ګیر و پلار به مې ټوله شپه څوکۍ کوله ما هم بلا عمر مورچې ساتلي زما بچي د کوره نشي وتی. زه مې بابا ته دعا نه کوم هغه زمونږ د ژوند سوچ نه دی کړی هغه زمونږ د مرګ سبب ګرځېږي که داسې ونه کم قسم مې په خدای سبا به دا زما بچي راپاسي او زما قبر به په کاڼو ولي ځکه په دې بې پښتو کېږم نو بس مړه زاړو پښتون نه یم خلک به خاندي که نه ودې خاندي خو هغه پورې چم ته اوس ورځمه ورسره ایسته روغه جوړه کوم ودانه دغه دښمني ختموم زه به یو مړی ورته وبخمه خو ډېرو خلکو له به ژوند وګټم مننه ودان صاحب بس غوږ یې ووایه جي سالار صاحب داسې ده چې اکثر شاعري هغه ملګرو کتلې ده خو سوچ کوم چې سره یاد شي نظمونه به ډېر وایي سفر ملګري نظمونه ډېر خوښوي. دا یو غزل دی سالار صاحب چې د مینې چارې دوامدارې خلکو نه ساتلې سترګې وي مګر خمارې خلکو نه ساتلې او د پرمختګ کاروان ترې تللی دی نو تلو به تې نه په کور کې ناستو د ژوند لارې خلکو نه ساتلې. مننه د پرمختګ کاروان ترې تللی دی نو تلو به تې نه په کور کې ناستو د ژوند لارې خلکو نه ساتلې او د محبت د درد د څړیکو نه خوند چا واغېستو په دغه درد سینې بیمارې خلکو نه ساتلې. او شعر پکې و چې غربت تی نه بدناموي خراب په دې وجه شو د حوصلو جذبې خوددارې خلکو نه ساتلې او د دروغجنو خاریه و ریښتیا بندو پکې تا دروغ نه وي نو هندارې خلکو نه ساتلې. مننه د دروغجنو خاریه و ریښتیا بندو پکې تا دروغ نه وي نو هندارې خلکو نه ساتلې او محتوا پکې چې ودان شوق د سندرو خو خوند نه و یار د مایار پرنګ سنگارې خلکو نه ساتلې. ودان صاحب په اخره کې را سره یو نظم شامل کې او بیا په اخره کې مینور د پیغام ورکړي. سمه ده سالار صاحب دا یو نظم دی تپوس داسې خبرې خو زه ما په شاعري کې ډېرې زیاتې کمې وي خو کله ناکله وشي چې ملګري وبخه دا تا چې کم تپوس وکړو زما نه دا تپوس اکثر کېږي خو داسې ده چې نه غواړم دا چې زه د دغه سوال ځواب ووایم او هغه ځکه چې بس مړه څه ترې نه جوړېږي. زما کوشش دا دی چې خلکو له خندا ورکم خلکو له ژوند ورکم خلکو له رڼا ورکم نه غواړم دا چې څوک خفه کم او بې سوره یې کم زه د دې وجې نه په دې خبرې نه کوم زه د خپل ژوند د تورې شپې خبرې نه کوم خو که ته خامخا دا غواړې چې ځواب درکم نو بیا غوږ کېږده خو په دغه شرط چې جاړې بنا خبره دا ده چې زه ښه یم ښه خوشحاله یم د عامو خلکو په شان ټیک ټاک زندګي کوم ما ته بیخي دا احساس نه کېږي چې زه داسې یم خو لیونۍ چې مې را یاده شي نو وژاړم سپینه سپوږمۍ چې مې را یاده شي نو وژاړم هغه جینۍ چې مې را یاده شي نو وژاړم خو لیونۍ چې مې را یاده شي نو وژاړم سپینه سپوږمۍ چې مې را یاده شي نو وژاړم هغه جینۍ چې مې را یاده شي نو وژاړم په هغه وخت کې مې په ذهن کې دا خیال وګرځي
چې نو هغه به اوس زما وې نو هغه به اوس زما وې تیاره ژوندون به مې رڼا وې په مړ لارمان کې به مې ساه وې خدایه که سترګې مې بینا وې خپلو به ولې زه پردو ته پرېښودمه خپلو به ولې زه پردو ته پرېښودمه مننه. او پیغام سالار صاحب ټولو لر او بر پښتنو ته زما دغه پیغام دی چې پښتنو ته که ضرورت دی نو د یووالي دی د اتفاق دی په زړونو کې د یو بل سره مینه وکړئ یووالی وکړئ اتفاق وکړئ او په سوشل میډیا باندې چې دغه پښتانه لګیا یو په یو بل پسې قسم کمنټونه او ویډیوز او وغیره وغیره نو زما په خیال دغه سیزونو نه څه نه جوړیږي ځان بهر دنیا ته شرمول نه دي پکار او ټول د یوې څانګې ګلونه یو نو باید چې د رسمي خبرونو به تیریږو رسمي چې کومې کرښې دي نو هغه به په خپل ځای وي په هغې کې مطلب مونږ ګوتې نه وهو خو کم از کم چې په زړونو کې د یو بل سره مینه وکړو د یو بل سره ورورولي وکړو نو دغه رسمي کرښې بیا هېڅ معنا نه لري. مننه. ډېره زیاته مننه ودان صاحب په دومره حالو ځلو کې موږ له دومره قیمتي وخت راکړو نو ستاسو یو جهان مننه. خوشحاله راته اوسئ سالار صاحب ستاسو د سالار ټي وي هم ډېره زیاته مننه چې ماله مو وخت راکړو راسره کېناستئ. مننه. ډېره زیاته مننه. دا و زموږ نننۍ مرکه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم. صحیح سالار لور کې اجازت د لوی الله په امان.